که ورونه خویندې په خپلو کې جګړې کوي، ډېر زیات چغې سورې وهي او جګړې کوي، پرزول کوي، یا ورونه دي په خپلو کې روانه شوي دي او جګړې ډېر زیاتې کوي، که دا وظیفه تر د 40 ورځو پورې ولې تاسو راونیسئ، 40 ورځو کې به هغوی د یو بل ته دومره خواږه شي چې د یو بل نه به بیا زاریږي، قربانیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما ورونو خویندو، نن درته د قرآن مجید یو آیات ښیمه او د هغې یو ډیر زبردست تاثیر هم درته ښیمه. کوم انسان چې د آیات په پابندۍ سره کوي او د دې وظیفه تر د 40 ورځو پورې ونیسي، په 40 ورځو کې به د دې کمالات او د دې برکات په خپله سیکي. د هغه ورونو او خویندو دپاره چې هغه ورونه او خویندې ډېرې زیاتې جګړې کوي، بعضې کورونه داسې وي زموږ پښتانه هغې ته وایي چنګړخانه، یعنې د هغې نه اوازونه ډېر زیات اوچتېږي. بعضې کورونه داسې وي په هغې کې جګړې هم ډېرې زیاتې وي، په نسه خبره باندې دومره تیز خبرې وکړي چې ګاونډیان ورته په دې کوټو باندې په دیوالونو باندې ودرېږي. کله کله داسې هم راشي چې دارونه په خپل منځ کې ډېر شدید او سخت اختلافات شروع کړي. د دې ورونو او د دې خویندو د اختلافاتو د ختمولو دپاره د قرآن مجید دا آیات دا به ستاسو راونیسئ د نن نه 40 ورځې پابندۍ سره وکړئ. دا کومه طریقه درته ښیمه په دې طریقې سره وکړئ او دا کم آداب یې درته ښیم، د دې آداب لحاظ وساتئ. که 40 ورځې تاسو دا وظیفه پابندۍ سره وکړله، خو دا وظیفه به د کور والا یعنی د دې دا څوک چې جګړه کوي د دوی هغه مور او پلار به کوي، یعنی څوک چې د دوی مشران دي، لکه مثلا وروڼه خویندې دي هغوی په کور کې جګړې کوي، نو پکار ده چې دا وظیفه د دې وروڼو خویندو دغه مور او پلار یې وکړي. بالفرض که د هغې مور او پلار نه وي، مړه وي، یا ته مور او پلار خفه وي ډېر زیات، یا وغیره بل څه مسله ورتېره، یا مور او پلار نشته مثلا مړه دي، اوس به یې څوک کوي؟ اوس چې د هغوی کم یو کس دغه دی سرپرستی دی، د دوی د خرچې په ذمې باندې اغشتې ده، د دوی هغه سرپرست دی، نو دا وظیفه به ولې بیا هغه خلکه کوي چې کم د دوی هغه پرورش کوي. هغه وظیفه ده انهم بسم الله الرحمن الرحیم انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا. روزانه پابندۍ سره به یو تسبیح دا وی، یعنی 100 ځله به دغه وی، خو د ټولو اول د دې خبرې لحاظ به ساتئ چې د هغوی دا کم بالښتونه دي هغه بالښتونو ته به ښه په غور سره وګورئ. دا بالښت دې استعمالوي، دا دې استعمالوي، دا دې استعمالوي، دا بستره دې استعمالوي، دا هغې استعمالوي، چې بسترې هم درته معلومي ده جدا جدا او بالښتونه هم درته معلوم وي. یو احتیاط به دا کوئ چې د دې علاج په دې دوران کې په دې دغه کې 40 ورځو کې دننه د دې خبرې احتیاط به کوئ چې یو کس د بل کس هغه تکیه چې کوم دی استعمال نه کړي، بالغ استعمال نه کړي. لکه مثلا زما دا بالغ دی، نو چې هغه کس دا بالغ استعمال نه کړي، هغه کس به دا بالغ نه استعمالي او دی به د هغه بالغ نه استعمالي. دې کې به ډېر زیات احتیاط تاسو کوئ. نو تر د 40 ورځو پورې روزانه پابندۍ سره تو به 100 ځله دغه چې دی آیات مبارک وی انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا، بس دومره دا به وی. او د هغوی چې دا کم بالښتونه دي بسترې دي په هغې باندې به دا ته چې دی هغه به دمې. انشاءالله 40 ورځې مسلسل د عمل جاري وساته، 40 ورځې پس به خپله تا ته اندازه ولګي چې دې څومره اثر وکړلو. یعنې 40 ورځو کې دننه هغه وروڼه او خویندې چې هغوی دا شکلونه په یو بل باندې بد لګي، هغه وروڼه او خویندې چې د هغوی دا خبرې په یو بل باندې بد لګي، انشاءالله چې د دې آیات او د دې وظیفې او د دې عمل په برکت باندې به الله جل شانه د هغوی په زړونو کې مینه، محبت، اخوت او همدردي واچوي او دونه به په خپلو کې خواږه شي چې بیا به د یو بل نه زاریږي، قربانیږي. یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، زبردست ترکیب مې درته وښولو، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر سړی د دې نه پیدا غشت بشي.